اسغر افغان د سریلانکا زمریو پر وړاندې افغان پټان نن د اسیا د پخوانۍ ستورو لیګ پیلوي. افغان لوبغاړو میدان ګرم که ګرباز، نبی، ظاهر خان، مجیب او ګلبدین نایب وځلیدل. او افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته نوی روزونکی پخوانی اسټرالیوي روزونکی له اګست څخه کار پیلوي. د اسیا د پخوانیو کرکټ ستورو د لیګ دوام پړاو نن پیلېږي او د افغانستان پټان لوبډله به خپله لومړنۍ سیالي د سریلانکا زمریو پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبه د زامبیا په لوساکا ښار کې کیږي او د سیالیو رسمي پیل هم له همدې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان پټان لوبډلې مشري د افغانستان پخوانی کپتان اسغر افغان کوي. په دغه لیګ کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او د اسیا د نورو هیوادونو پخواني نړیوال ستوري هم ګډون لري او تمه کیږي چې سږنی پړاو له سختو او په زړه پورې سیالیو ډک وسي. افغان پټان هڅه کوي د تیر پړاو کمزوري پیل هېرې کړي او سږکال د بریا له پیل سره د اتلولۍ لپاره قوي سیالي وړاندې کړي. په وروستیو شل ورځو سیالیو کې افغان لوبغاړو یو ځل بیا خپله وړتیا وښوده او د پام وړ لوبې ترسره کړې. رحمان ګرباز د ګیانا مزون لوبډلې لپاره په زړه پورې توپوهنه وکړه او هغه یوازې په 14 توپونو 2 شټکې منډې وکړې چې پکې 2 څلوریزې او 15 شپږیزې شاملې وې. محمد نبي توپ اچونه کې غوره وځلېد. هغه په 4 راوندونو کې یوازې 12 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي وسوځول. په لنکه غوره لیګ کې بیا ګلبدین نایب د ډمبولا لوبډلې لپاره د پای پړاو پیاوړې توپوهنه وکړه چې هغه یوازې په 14 توپونو 3 منډې وکړې چې پکې 4 څلوریزې او 2 شپږیزې شاملې وې او د لوبډلې منډې لوړې کړې. دغه راز ظاهر خان هم په 4 راوندونو کې 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې او ترڅنګ مجیب رحمان هم توپ اچونه کې ښه وځلېده چې هغه په 4 راوندونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او یوه وکټ یې واخیسته. افغان ستورو یو ځل بیا ثابته کړې چې د نړۍ په غوره شل ورځو سیالیو کې د خپلې وړتیا له مخې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د روزنیز جوړښت د پیاوړتیا لپاره نوی ګام پورته شوی دی. پخوانی اسټرالیوي لوبغاړی او روزونکی شین مکډرمیټ د افغانستان د مرستیال روزونکي او د ډګر ساتنې روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. مکډرمیټ چې 45 کلن دی له افغان لوبډلې سره به د اګست په لومړۍ نیټه یو ځای شي او د ایرلینډ پر وړاندې د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ لپاره به چمتووالی پیل کړي. نوموړي تر دې وړاندې د بنگلاديش، سریلانکا او افغانستان لوبډلو سره د ډګر ساتنې په برخه کې د روزونکي په توګه باندې ترسره کړې ده. وروستی نړیوال مسؤلیت د پاکستان د ټولو بڼو لوبو د ډګر ساتنې روزونکی و. د افغانستان لوبډله به د ایرلینډ په وړاندې د ورځنیو سیالیو لړۍ د اګست په 15 نیټه پیل کړي چې مشري رحمت شاه کوي. تمه کیږي چې د مکډرمیټ راتګ به د افغانستان لپاره مهم بدلون اوسي ځکه نوموړی د ډګر ساتنې د پیاوړتیا او د لوبغاړو د تخنیکي پرمختګ په برخه کې پراخه تجربه هم له ځان سره لري.